بسم الله الرحمن الرحيم حامدا مصليا وبعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله مولانا العظيم. قدرمون مجاهدینو، الله جل جلاله مو جهادي خدمتونه در څخه قبول کا. لیدلو مو خوشاله سو. الله تعالی جل جلاله دې پاینده کې موږ خدمت توفیق در نصیب کړي. زموږ مقصد هم دا شی و په دا غوښتنه کې چې سره وپېژنو، په ستونزو مشکلاتو باندې سره وغږېږو، نو چې ستونزې او مشکلات ته مابین لاړ سي، ګټو فایده پیدا چې په کار کې به بیا نظم او ترتیب راځي او دشمن به د موقع نه استفاده نشي کولای. استخباراتي نظام مهم نظام دی. یو خو هغه استخبارات به چې زموږ ستاسې مقابل کې را سره وه دا 20 کاله جریان کې، نو خو د 40 کاله چې څه استخبارات تېر سوي دي د خلکیانو په وخت کې، بیا د دیموکراټانو په وخت کې په ملک کې هغه ظالمه طبقه دا خلک پاتې سوي دي. نو په اسم کې خو د هغو خلکو سره تاسې شریکان یاست او حقیقت داسې دی چې دا د هغو مقابل خلک دي، دا هغه ظالمانو دشمنان دي. نو د هغو ظالمانو دشمنان به خامخا دغه ښه خلک دي. نو کار مو په آخري درجه کې مهم کار دی. اوس خو الحمدلله اسلامي امارت د چا سره په نظامي ډګر کې جنگ نه لري، نه کمربند سته، نه پوسته سته، نه بل سته. یوازې او یوازې که په 100 کې 15% یو څه ګواښ وي، هغه به هم د چریکي ګواښ وي، استخباراتي مشکلات به وي. او دا د کفارو عادت دی چې کله په یو ځای کې ماته وخوري نو عملي میدان پرېږدي، بیا استخباراتي میدان ته مخه کوي. نو اوس هغه میدان ته مخه کړې ده، نو دا مقابله د تیزه روانه ده. هغه مقابله د میډیا د خوا څخه هم یې فیسبوک ته یو لیکنې دي، د اسلامي امارت تخریب دی، د مجاهدینو تخریب دی. دا یوه سلسله ده د غندنو د نظام د بدنامولو. د دې دپاره یا دې باقاعده خلک ټاکلي په دغه د کفارو په بغلو کې رنګونو او شکلونه د افغانانو، خو دې د کفارو غلامان. همداسې په داخل د افغانستان کې په یوه نامه او بل نامه چې مقاومت دی او داعشان دي او خوارج دي، د دغو که بعضې په 100 کې 1% او 2% څه حرکات دي، نو دغه چارې دی مخ ته وړي. اوس د دغه چارو مقابله په اوسني وخت کې چې کېږي هغه په استخباراتي نظام باندې کېږي. نو د اسلامي امارت دپاره استخباراتي اداره ډیره مهمه ده. او ما درته وویله چې دغه کسان چې په دې استخباراتو کې کار کوي، دا د اسلامي امارت په استخباراتو کې، دا به د هغه ظالمانو مقابل خلک وي چې هغه څونه بد خلک و، دا به هغو نه ښه خلک وي. نو د استخباراتو په هدف او مقصد باندې باید تاسې پوه یاست. د دې هدف او مقصد دا دی چې دا د اسلامي امارت چې کوم نظام دی، کم ریاستونو وزارتونه چې د ولس دپاره خدمتونه کوي، مثلا لکه هغه چې اوس د تعلیم و تربیه وزارت دی، یا د برېښنا وزارت دی، او یا د زراعت وزارت دی، یا د مهاجرینو وزارت دی، دا څه وزارتونه چې دا ټولو تشکیل عبارت دی د دې څخه چې د ولس خدمت وشي. خو د دغه ولس خدمتونه چې دي چې دا وزارتونه کوي، د دې دپاره مهم شی دا دی چې دغه کارمندانو ریاستونو وزارتونه ته به زمینه د خدمت مساعدي. زمینه د خدمت دا ده چې د خپل وزارت ته رواني، ریاست ته ولاړي رواني، دا تشویش نه ورسره چې پر ما به انفجار وسی، پر ما به چریکي عملیات وسی، پر ما به موټر بم وسی، چې د امن په فضا کې خپل کار ته فارغ سي، بیا به د یو کولای شي چې د مسلمانانو خدمت وکړي. خو دا ډاډمنه د امن فضا چې راولي هغه کومه اداره راولي، هغه استخبارات راولي، چې هر ځای دشمن حرکت کوي، پلان جوړي، پروګرام جوړي، استخباراتي اداره باید هغه د دې پلان او پروګرام ته ځان ورسي. نو اهمیت د ادارې مو ډېر په اعلی درجه دی.
د ټول نظام هغه د فعالیت شوالی ترقی هغه دغه مجاهدینو د تقویه پر تعلق لري چې خبراتي کارمندان دي. نو کار مو ډیر مهم دی، شعور ته متوجه سي. البته یو شی دی په دې اداره کې هم وخت تیر کړی دی، دغه نوم یې داسې زیږ نوم دی، شوخ نوم دی چې د استخباراتي کارمند نوم دې پرېښوي چندانې بیا خلک په سترګو نه ویني. هلته دغه وضعیت سره بدل سي. په مشرانو کې به تغییر نه راځي، خو کشران چې ادریشي واغوندي بیا چندانې چاته سمه نه کوي. نو ځانونه به د ملګري به په دې پوکوي، ځانونه دې کنټرول کړي. موږ تاسو خو ټول د یوه سنګر مجاهدینو، کله دا مسله دلته وه چې دا پلانکی دی دا پلانکی دی، نو خو اوس خو دلته چې دا نظام راغلی دی، څوک په استخباراتو کې سو، څوک په دفاع وزارت کې سو، څوک په داخله وزارت کې سو، نو دا تقسیم خو اوس رالی. خو هلته په سنګر کې یو ځای ټول سره جنګېدلو، په یوه نظام کې سره جنګېدلو، نو ټول دغه سب مجاهدین یو. دغه بې اتفاقي و، دا تفرق و، منافقت خو دغه فاسد و غلام نظام کارو چې کله بیا پر اربکیانو باندې جنګ و، ملي اردو به ورته کتل، دفاع به نه ځنې کول. چې پر ملي اردو به جنګ و، کومنډیانو یې دفاع نه کول. داسې وه لکه هر څوک چې ځان ته نظام لري. موږ تاسو چې په هر نامه باندې مسما سو، په هر اداره کې چې راسو، هغه مجاهدین یو، هغه ورونه یو، هغه به مو محبت وي، هغه به مو تعلق وي، هغه به مو هغه خپل رابطه و مشوره وي. خیر دی چې پر یوه د استخباراتي کارمند نوم یادېږي، بل د دفاع وزارت په نامه یادېږي، بل د داخله وزارت په نامه یادېږي. خو دغه د داخله وزارت ته به بله ورځ په دفاع وزارت کې، د دفاع وزارت ته به بله ورځ په داخله وزارت کې، استخباراتي کارمند به بله ورځ په اوقافو کې، بله ورځ به چیرې، دا خو سره بدلېږي او رابدلېږي د خلک. خو موږ تاسې باید په دې باندې پوه وي، د خپل کشران مجاهدین په دې باندې پوه کړئ چې خیر دی که موږ استخباراتي کارمندان یو، خو دا نور مجاهدینو سره فرق نه لرو. په اسلامي نظام کې ټول سره یو شی یو، نو متقابل احترام باید یو د بل سره ولري. د هر مجاهد سره ښه ګزاره، د خپل ملګري باید وخت په وخت باندې را کنټرول کړي چې داسې حرکات ځنې ونه سي چې هغه خدای مه کړه چې د دې سبب سي چې په خپل نظام کې هم بیا خلک تخریبوي. اوس که داسې حرکات د استخباراتي ادارې څه وسي چې هغه د دې سبب سي چې بیا مشران ازار سي، وزیران ازار سي، والیان ازار سي، نور مجاهدین ازار سي، نو هغه بیا د دې ادارې تخریب کوي چې دا داسې اداره ده او دا د پخواني څه فرق نشته. او څنګه چې دا اداره ضعیفه شوله، دا پخپله د نظام ته نقصان دی. ځکه د نظام د ګټې لپاره مهم څوک چې دی په نن ورځ کې هغه استخباراتي اداره ده، نو د دې ځواب په خپل لاس نه راولو. نو خپل کارمندانو ملګري مو د خپلو چارو ته ښه متوجه کړي، دوامداره یې تعقیبوي، په خپله هم باید خپل ځان ته متوجه یاست. موږ الحمدلله د اسلامي امارت دغه مشران چې وګورئ چې هر څونه په لوړه کچه باندې الحمدلله خپل د تواضع د عاجزۍ مقام یې نه یې پرېښي، هغه مسله ورسره وي. نو تاسې هم باید هغه شي ته په خپله متوجه یاست، نور ملګري هم دغه ته متوجه کړي. دویمه مسله د هماهنګۍ ده، دا واقعا ډېر ضرورت دی. زه پرون داسې شپږ اووه اوزو ته ولاړم، یو مشکل همدا مشکل چې بیانېدی هغه دا و شکایت د دا نه هماهنګۍ و. ولې تاسې هم دا شکایت وکړئ چې یو خو دا د چاپو مسله ده، په دې کې به انشاءالله داسې یو مکتوب صادر کړو چې په هره حوزه کې چې څوک عملیات لري، که موټر بیایي، که سړی بیایي، که هر څه کار لري، خامخا به د مربوطه حوزې د حوزې مسؤل او استخباراتي مسؤل دا دواړه به په جریان کې اچي چې دی په جریان کې ولوېده، بیا به د دې ملګري یو یو ورسره بیا به د عملیات کوي. داسې به هم نه وي چې موږ عملیات لرو ستا په حوزه کې، نو چې پر ما اعتماد نه لري بیا زه مسؤل کړی ولې یم دلته د عملیاتو نوعیت یې مه راښوه صحیح دی، خو داسې راته ووایه چې په دغه ځای کې عملیات لرم، زه باید ستا عملیات تعقیب کړم چې ته څنګه عملیات لرې. نو دا شی به انشاءالله موږ کوشش وکړو چې د رئیس الوزرا صاحب سره یې شریک کړو، خلیفه صاحب محترم سره یې شریک کړو، نورو مشرانو سره چې دغه هماهنګي چې نه یې دا بې نظمي په کابل کې نه ختمیږي. موږ چې هر څونه ولسونو ته ډاډ ورکړو چې پر تاسې به څوک د شپې چاپه نه وي، ستاسې سره به پخوانی کردار نه ادا کېږي، ستاسې مال په امن دی، ستاسې سر په امن دی. نو بله ورځ ما چې دا وینا کړې ده زه په خبر نه یم، د بلې ادارې سړی راځي چاپه وي، ته په خبر نه یې، د بلې ادارې سړی راځي چاپه وي. نو دغه مسله چې ده چې د هر چا عملیات د حوزې د مسؤلینو په خبرتیا مشروط سي، دا مشکل به پکې حل وي. خو که نه مراعاتول اصول،
بیا به دا اجازه ان شاء الله د ملګرو تورکو چې خلک ونیسي بندیان کې بیا اجازه ورنکي. او پاتې سو دا چې ستاسو د حوزې د امنیتي حوزو په مابین کې ښه تعلقات دا ستاسو په خپل کردار باندې اړه لري. کوشش وکړئ مخکې مې د قومندانان راغوښتي وو د ولسوالیو قومندانان ورین دا مشکل و چې بعضې قومندانانو دا وینا کړې وه چې نو ولسوال خو پر موږ باندې حاکم نه دی موږ خو ځان د مستقل خلک یو. نو ما ویل دغه استقلال یې سره لرې کوئ ښه په تفاهم ګزاره وکړئ. په ټول افغانستان کې ترتیب داسې دی چې ولسوال حاکم دی په سیمه کې دا نور ادارې ګرد مامورین بلل کېږي. صحیح دی هر اداره ځان خپل چوکاټ او اصول لري په هغه کې استقلال لري. په یو سیمه کې اوامر په کار دی که زه مامر یم ته مامر یې بیا په هغه سیمه کې فساد راځي کار نشي کېدلی. نو تاسې هم وروره دغه د امنیتي حوزو سره ښه په تفاهم باندې سر خلاص کړي. هغه خو نو په اصولي چوکاټ کې هم د سیمې امیران هغه بلل کېږي. نو که دا نور ادارات چې دي هغه یې ګرد په اطاعت مکلفې دي. البته په خپلو اصولو کې د خپلو مشرانو په هدایت کې استقلال لري په هغه کې مشکل نشته. نو چې کله مو مشوره یې تفاهم یې بیا دا ستونزې نه راځي. کله دی راغلي کله تاسې ورغلي ناستې سره لري که په یو چا کې دا کمزوري چې هغه نه درته راځي تاسې بیا دا قرباني ورکړي ورسي. نو یو څوک چې ماتوي په احسان یې مات کړي په مقابله یې مه ماتوي دا ښه لار ده. نو دغه مشکلات به پکې راپوي. او یو په دا جنایي پیښو کې ستاسو خو اساسي کار د سیاسي فعالیت دی. که ډېر ځانونه په دا جنایي پیښو باندې مصروف کړئ خپل فعالیت درڅه پاتېږي. البته که بعضې داسې پیښې چې هغه په مخ کې درته راسي نو در هغه خو نشئ تېرېدی مجبور یې غل به هم نیسئ یو بل ناروا به هم نیسئ اقدام به کوئ. خو چې ومنوئ هغه تاسې مخکې درځئ چې خپلې حوزې ته یې ورسوئ. کوشش وکړئ چې هغه امنیتي حوزې ته پولیسو حوزې ته یې وسپارئ.